د ننګرهار پوهنتون ریاست لخوا د شاوخوا 50 تنه زده کړیالانو هڅې او همکاریانې په معنوي ډالۍ وستایل شوې. په داسې حال کې چې ننګرهار پوهنتون کې د تعلیمي کال د پای وروستۍ ورځې دي، د پوهنتون رهبرۍ لخوا هغه زده کړیالان په معنوي ډالۍ وستایل شول چې په تیر کال کې له دوی سره فعال او همکار پاتې شوي. په دغه ستاینغونډه کې د چاپیریال ساتنې کمیټې غړي د محصلانو خدمتونو او همغږۍ انسجام امریت سره همکار او په ځینو نورو برخو کې د فعالو محصلانو زحمتونه وستایل شول. محصلان د پوهنتون له رهبرۍ څخه مننه کوي او وایي د درسونو ترڅنګ یې دا خپل مسؤلیت ګڼلی چې د علمي کور په رغونه او ښکلا کې د ستړیا خولې توی کړي. موږ د انسجام امریت او د پوهنتون د رهبرۍ څخه ډیره مننه کوو چې موږ په یو معنوي ډالۍ باندې ونازول شو، او همدارنګه موږ د راتلونکو محصلینو څخه دا تقاضا کوو چې پوهنتون هر برخې ته همکار پاتې شي. هغو محصلینو لپاره چې په مختلفو برخو کې د ننګرهار پوهنتون سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی و او خپلې هڅې نوې سپمولې، د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې دی وستایل شول او ستاینلیکونو باندې ونازول شول. د چاپیریال ساتنې کمیټې مشر استاد د محصلانو همکاري ستایي او په راتلونکي کې له نورو محصلانو څخه هم دا غوښتنه کوي چې د پوهنتون په سرسبزۍ کې ونډه واخلي. دغسې محصلین باید وستایل شي چې هغوی په تیر کال کې ښې کړنې ترسره کړې دي، چې یو هم د ننګرهار پوهنتون د چاپیریال ساتنې کمیټې محصلین وو چې یقینا په تیر کال کې ډېر ښې کړنې ترسره کړې، د پوهنتون په سرسبزۍ او د پوهنتون په ښکلا کې موږ سره ډېر زیاته همکاري کړې ده. دا به زموږ دغه لړۍ به که ژوند و هر کال به اوسي او دغسې محصلین چې موږ سره په کال کې مله اوسي او فارغېږي، نو فقط هغه د ډالۍ په شکل به دغسې ستاینلیک دوی ته ورکول کېږي. دغه راز د ستاینغونډې پای کې محصلانو د پوهنتون رئیس، معاونینو او د چاپیریال ساتنې کمیټې مشر استاذ ته د اعزاز پټکي ورپه سر کړل. د یادولو وړ ده چې په ننګرهار پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې کمیټه له تیرو څو کلونو د پوهنتون په آبادۍ او ښکلا کې فعاله ونډه لري. اجمل صدیقي، ننګرهار پوهنتون.